السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواندرونو کورونه په خبرو نه آبادېږي، په همت آبادېږي، په لاس یو کولو آبادېږي. او چې کله لستونې روان غاړو او په کار پیل وکړو بیا نو هر څه جوړېږي. همدغسې وطن خاوره او نن د خپل خاورې د هر حالت نه هر څوک خبر دی او هیڅوک به داسې نه وي چې ورباندې خواشینی نه وي. څوک چغې وهي، څوک په ځای ناست دي، او هغه څوک چې ته ناخبره دي ځان یې په زور ناخبره کړی د هغوی پکې ګټې دي. البته ګټې نشته، خو تش د یو څو روپیو په خاطر باندې د نوکرۍ په خاطر باندې ځان ناخبره کړی دی. عزیزانو یو کېږو به زه په هغه کسانو باندې غږ کوم چې هغوی مجبور دي چې نشي کولی. دا هم د وفادارۍ خبره ده چې خپل بادار ته ژمني، خو مجبور دي چې د خپل کام تر شا ودرېږي، هغوی ته ښې مشورې ورکړه، نصیحتونه وکړه. په دې باندې موږ او تاسې ټول پوهېږو چې هر څوک هر چا وروزل هغوی دپاره کار کوي. نن چې موږ خراب یو، موږ دپاره خپل رور خپل زوی دشمن روزلی دی، هغه وفادار دی، باید د هغې تر شا ودرېږي، باید هغه دپاره خپل رور ووژني، باید هغه دپاره خپل کور خپل جومات خپل حجره خپل ښوونځی وران کړي، خپل سړکونه پلونه وران کړي، خپل قام ووژني. باید هغه په خپل کور کې غم جوړ کړه، ولې چې روزل شوی هم دې دپاره دی. خو بیا هم که هغوی ژوند غواړي باید د خپل قام سره ودرېږي او د ښه راتلونکي په خاطر د خپل ژوند په خاطر باید هلې ځلې وکړه او په خپله خاوره باندې د دې ستونزو د دې مرګ ژوبلې مخه ونیسي. عزیزانو که هر څه زه وایم چې زه به دا خبرې نه کوم، خو مجبور یم. نن دغه کار په دې خاوره باندې د علماو دی، د مولایانو دی چې باید دوی منځ ته راشي او دوی د ښه راتلونکي درس ورکړه، د یووالي درس ورکړه او صحیح اسلام خلکو ته په ګوته کړه. خو نن زمونږ علماء کرام، زمونږ مولایان، زمونږ امامان ولې چپ دي؟ په دې هر سړی پوهېږي. څوک وایي او څوک یې نه وایي. موږ یې چې وایو مجبور یو. ما مخکې وویل هر څوک چې هر چا وروزل هغې دپاره کار کوي. ستا مولا به هیڅ وخت ستا خاورې او ستا د ژوند دپاره خبره ونه کړه، او که خبره کوي هغه به د خپل بادار دپاره کوي. د جنت د فردوس کیسې به کوي، د حورو د علمانو کیسې به کوي، د شودو او د ګبیني کیسې به کوي، خو اړی به بل طرف ته. داسې به درته نه وي چې خدای پاک چې اسلام نازل کړی دی اول خپل مور و پلار، خویندې ورونه، خپل خپلوان، ګاونډی، خپل کور، خپله خاوره، خپل جومات، خپله مدرسه، دا په تا باندې فرض دي. دی به تا ته صفتونه کوي د کشمیر، د برما او د فلسطین، او ستا په کور کې کربلا جوړه ده، د هغې خبرې نه کوي. ولې چې دی روزل شوی دی دپاره نه دی. دی پوهېږي چې زه باید هغه خبرې وکړم کومې چې ما په خپلې مدرسې کې زده کړي دي. عزیزانو لنډه دا چې خپل مولایان وروزئ، خپل طالبان وروزئ، خپل علما وروزئ، خپل یعنی چې ستا په غم او په درد کې، ستا په خوشحالۍ او په مړي کې د تا سره ولاړ وي. ستا په مړي کې تا ته د فلسطین کیسې نه کوي، ستا په کربلا کې تا ته د هغې کربلا کیسې نه کوي. نن زمونږ په خاوره باندې داسې کربلا تېره شوه چې ثاني نه لري. زما په فکر د آدم علیه السلام نه وروسته
چې 45 کاله زما په خاوره باندې جنگ دی. ما ته یاد دي چې 15,000 کسان هم په یو ورځ باندې وژل شوي دي. 3,500 4,500 200 1500 بسته کلی ما داسې لیدلی دی چې بسته کلی ټوټې پراته وو. ماشومان د مور په غېږ کې ماشوم پروت ژوندی او مور یې ټوټه. د دې کربلا کیسې هیڅ چا ونه کړې. دا ځکه چې دا بل چا روزلي دي په لیاز د خدای روی ته وګورئ. اول پښتنو تاسو ته وایم د خدای روی ته وګورئ چې نور بس کوي. ژوي داسې نه کوي، حیوانات داسې نه کوي لکه تاسې چې کوئ. بل ته مړې سترګې نیولي دشمن ته، ستا په سپین بولدک، په غلام خان، په ترخم، په باجوړ او په سوات کې بدماشیانې کوي، مړې سترګې د نیولي. او ته څه کوې؟ ته خپل رور پسې توپې راخلې، ته خپل رور پسې دا شکې راخلې. دې ته د بېننګۍ حد وایي. د بېننګۍ حد مه وکړه. بس کوي په لیاز د خدای په کور کې زمری او د باندې ګیدړ. بس کوي نور نړۍ در پورې خاندي. دا چې تاسو په ځان نه پوهېږئ دا ستاسو خپله ګناه ده، خو باور وکړئ نړۍ در پورې خاندي. په خپل رور ډزې کوئ، وژنئ، خپل ترزوی وژنئ، خپل ګاونډي وژنئ، خپل جومات ورانوئ، خپل کور ورانوئ، خپل ځنګل ته اور اچوئ، خپل سړک ورانوئ، خو دشمن ته مو مړې سترګې نیولې دي. په شرم هغه پوهېږي چې شرم پیژني. لږ د چا سره کینم شرم وپېژنئ. الله مو ښاد و آباد لره. که لاسونه یو نه کړو د بد نه بدتر به شو. السلام علیکم ورحمت الله.